د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره اول باب. کتاب د نسب نامې د عیسی مسیح نسل د داود نسل د ابراهیم د اسحاق پلارو، اسحاق د یعقوب د یهودا او داغه د رونو پلارو. د یهودا نه فرس او زورح پیدا شو، د دوی مور تامار وه. فرس نه حسرون او حسرون نه رام پیدا شو. د رام نه امینداب پیدا شو، د امینداب نه نحشون پیدا شو او د نحشون نه سلمون. د سلمون نه بوئز د مور راهب وه. د بوئز نه عبید پیدا شو، د مور روت وه. د عبید نه یشی او د یشی نه داود بادشاہ پیدا شو. داود د سلیمان پلارو، داغه مور اول د اوریا ښځه وه. د سلیمان زوی رهبوعامو، د رهبوعام زوی ابیا، د ابیا زوی آسا، د آسا زوی یهوسپت، د یهوسپت زوی یورام او د یورام زوی عزیا او د عزیا زوی یوتام او د یوتام زوی آحاز، د آحاز زوی حسکیا، د حسکیا زوی منسا، د منسا زوی امون، د امون زوی یوشیا، د یوشیا زوی یکونیا. او داغرونه په هغه زمانہ کې پیدا شول چې بندیوان بابل ته بوتللی شول. د بندیوانۍ او بابل ته د دوی د بوتلو نه پس د یکونیا نه شلتیل پیدا شو او شلتیل د زروبابل پلارو. د زروبابل د ابیهود او ابیهود د الیاقیم او الیاقیم د عزور پلارو او د عزور نه صدوق پیدا شو. صدوق د اخیم پلارو، اخیم د الیهود، الیهود د العازر، العازر د متان، متان د یعقوب، یعقوب د یوسف پلارو، یوسف د مریم خاوندو چې عیسی تینا پیدا شو، څوک چې مسیح بلل کیږي. د ابراهیم نه تر داود پورې ټول 14 پیړۍ دي او د داود نه بابل ته د بندیوان بوتللو پورې 14 پیړۍ او د بندیوانۍ نه تر مسیح پورې 14 پیړۍ دي. د عیسی مسیح د پیدایښت بیان داسې دی چې هر کله چې داغه مور مریم یوسف ته کویدن شوه نو د واده نه وړاندې معلومه شوه چې هغه د روح القدس نه امیدواره ده. یوسف یو نیک سړی و، نو هغه د هغې د بدنامۍ نه د بچکولو دپاره په پرده کې د کویدن ماتولو نیت وکړو. هغه دا نیت کړی و چې په دې کې د خدای یو فرښته په خوب کې ورته راغله او ورته وویل چې ای د داود زویه یوسفه، د مریم سره د واده کولو نه مه یریږه، ځکه چې د هغې امیدواري د روح القدس په قدرت ته، د هغې به زوی وشي او ته په عیسی نوم کېږده، ولې چې هغه به خپل امت د ګناهونو نه خلاصوي. دا هر څه ځکه وشول چې خدای د نبی په معرفت څه ویلي وو هغه پوره شي. ګورئ، یوه پیغله به امیدواره شي او زوی به یې وشي او د هغه نوم به امانویل کېږدي، چې معنی ده خدای زموږ مل دی. هر کله چې یوسف د خوبه بیدار شو نو د خدای د فرښتې حکم یې ومنه او مریم یې خپل کور ته د خپلې ښځې په تور راوسته او تر هغې یې لاس ورنوړو تر څو چې یې زوی پیدا شوی نو او د هغه نوم یې عیسی کېښودو.